د سعودي عربستان ټولو مسافرو ته سلام. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ، مسافرۍ ژوند زندگی به مو ښه تېرېږي. ډېرو مسافرو ماته د کام ایر شرکت چې کوم اعلان و هغې ماته راولېږو، ویل کېږي چې هغوی پروازونه شروع کړي دي او هغوی داسې هم لیکلي چې یو ډوز والا هم کولی شي لاړ شي، چا چې 2 ډوزه کلي هغه هم کولی شي لاړ شي. ښکاره خبره د 2 ډوزو والا ته د سعودي عربستان د حکومت لخوا مخکې اعلان شوی دی چې هر چا 2 ډوزه واکسین کړي نو دا کولی شي چې سعودي عربستان ته مستقیما راشي. که چا یو ډوز کړی نو هغه به ځي بل هیواد کې به 14 ورځې قرنطین تېروي او بیا به سعودي عربستان ته داخلېږي. د دې ترڅنګ اوس ویل کېږي چې کامیر پروازونه شروع کړي دي. نو ګرانو مسافرو تاسې له تیزۍ څخه کار مه اخلئ، لطفا صبر وکړئ، یو یا 2 فلایټه وشي، معلومات وشي چې آیا رښتیا هم چا چې په افغانستان داخل کې واکسین کړي هغه هم کولی شي په دغه سفر کې لاړ شي او که نه. نو زه مجبوره شوم چې تاسې لپاره ویډیو جوړه کړم. 13 ورځ چې دی او 13 اونۍ یو 2 اونۍ مخکې چې دی مسلسل کسان د پاکستان څخه راغلي وو مدینې منورې ایرپورټ ته او جدې ته هغوی کوز کړي بیرته او بیرته یې لیږلي په دې خاطر چې هغوی په سعودي عربستان کې 2 ډوزه واکسین نو پوره کړی. نو نه پوهېږم چې آیا دلته د دوی ترمنځ کومه نوې موافقه شوې ده او که څنګه، خو وروسته به معلومات کېږي. خو بیا هم د سعودي عربستان له حکومت لخوا اوس هغه کسانو ته اجازه ده په نړیواله شکل باندې چې ټولو ملکونو چې که دلته څوک راځي باید 2 ډوزه واکسین په داخل د سعودي کې کړي. نو تاسې منتظره پاتې شئ، خبره یو ځل روښانه شي له خیره بیا به ټیکټونه وکئ، ځکه جلدي مه کوئ. انشاءالله خبره به روښانه شي. خدای مکه تاسې ټیکټونه وکئ او دلته راشئ، دلته دې ځای نه بیا بیرته استول کېږئ، نو دا بیا ستاسې لپاره یو غټ تاوان دی. خو چې تر څو پورې خبره روښانه شوې نه نو تاسې تر هغې ټیکټ مه کوئ، ځکه تر اوسه پورې د کام ایر لخوا رسمي اعلان خو شوی دی، خو د وزارت الداخلیه د سعودي عربستان دوی تر اوسه پورې هیڅ کوم اعلان یا موافقه نه اعلان کړې چې موږ تاسې ته ووایو چې تاسې دې راشئ. نو منتظره پاتې شئ.